بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ نوټ پیډ چې لیکلو ډېر وړوکی پروګرام د هغه وویلې. دغه بټن چې کوم څومره اپشن یې موږ ویلي دي پکې دا په دې ټولو پروګرامونو کې بیرته تکراریږي. صحیح ده. هغه ویډیو هم تاسو تعقیبولی شئ چې کوم نوي وړکي دي هغه هم کتلی شئ او له دې نه علاوه چې کوم دا په دې نور پروګرامونو کې هم تکراریږي. راځم نن موږ ورډ پیډ شروع کوو. ورډ پیډ دا هم په وینډوز کې دننه یو پروګرام ده او دا هم د لیکلو لپاره استعمالیږي. خو نوټ پیډ کې اپشن او خصوصیات لږ کم دي او په ورډ پیډ کې لږ زیات دي. لکه موږ چا چې نوټ پیډ موږ سره دلته ویلی دی هغو به لیدلي وي چې لیکلو ته موږ رنګ پکې ورنه کړ، دغسې و که نه، عکس هم پکې رانهوړ. نو دغه یا ځینې نور زیاتې اپشنې چې دي په ورډ پیډ کې دي هغه اوس راخلاصومه. څنګه راخلاصېږي متوجه شئ ټول. سټارټ آل پروګرامز او په دې کې بیا اکسیسریز. مخکې موږ نوټ پیډ راخلاصوو، اوس ورډ پیډ دغه دې باندې کلیک کوم، د ورډ پیډ راخلاصېږي. یا بله طریقه څنګه دې راخلاصولو دې سره بندېږي. دا ما بند کړ سټارټ او په دې ځای کې ورته لیکم ورډ پیډ که ټایپینګ دې چا زده وي ورډ او پی ای ډي پیډ انټر. پېژندګلوي به یې ته وکړمه. پېژندګلوي هماغه رقم ده لکه څنګه چې د نوټ پیډ وه خو لږ تغیرات کې ښکاري. دغه درې بټنې د دې څه نوم و کنټرول بټنز یا کیپشن بټنز، درې واړو ته په شریکه دغه نوم اخلي. دغه دا بټن چې لکه څنګه چې ولیکئ دې نوم د کلوز بټن، بندېږي دې سره کمپیوټر پروګرام. او د منځنی چې کوم بټن دی د دوه نومونه دي، یو د ریسټور ډاون او بل د میکسیمایز. چې کله په کلیک کې د ډیسکټاپ یو برخه ونیسي بیا چې نوم وګورئ بدل وي میکسیمایز وي، بیا چې په کلیک کې ټول ډیسکټاپ به ونیسي. دا بل بټن چې دی دې نوم د مینیمایز، لکه څنګه چې پاس و هم لیکه دې باندې چې کلیک کې نو ټاسک بار دی بټن ته به ټول پروګرام راټول کړي. بیا چې په کلیک کې د ښیې بیا دغه اولنۍ پټه چې ده د دې نوم ده ټایټل بار. څه نوم ده؟ ټایټل بار. دلته بیا ته هم لیکم، مخکې نوم ته لیکلی ده، دغې ویډیو نه هم تاسې لیدلی شئ. ټایټل بار، بار پټې ته وایي. په دې ټایټل بار باندې دلته یو نوي یو څو بټنې راغلي دي چې دې ته وایي کویک اکسس ټول بار. وخت سره به دغه وظیفه مو پېژنئ دا څه وظیفه لري. له دې نه علاوه دغه ورډ پیډ بټن ده. مخکې به دلته فایل مینیو وه که نه، او دا اوس ورډ پیډ بټن ده. بیا دلته وګورئ دغه دویمې پټې ته به یې هلته ویلې مینیو بار، خو دلته یې نوم بدل ده. دا هر یو ته ټیب وایي، ویو ټیب، هوم ټیب. هلته به فایل مینیو، ایډیټ مینیو وه. له دې وجې دې ته څه وایي ټیبز مینیو. دې دویمې پټې ته، اولې پټې ته ټایټل بار، دویمې ته ټیبز مینیو. بیا په دې هر یو ټیب باندې چې کلیک کوئ په دې پلنې پټې باندې دغه بټنې بدلېږي. نو دې پلنې پټې ته څه وایي د دې نوم ده ریبن. ریبن د کاغذ هغه بنډل چې تاسې واخلئ یو د A4 سایز کاغذ، دغه سپین کاغذونه چې هغه ته هم ریبن وایي انګلیسي کې. صحیح ده. هغه هم داسې پټې په شکل وي. نو دې پټې ته څه وایي ریبن. ریبن که تاسې وګورئ په برخو ویشل شوی ده، عمودي لینونه دي پکې، لاندې نوم هرې برخې ته لیکلی. په انګلیسي کې برخې ته څه وایي، دې برخو ته څه وایي ګروپ یا سیکشن هم ورته وایي. فنډ ګروپ یا فنډ سیکشن، پیراګراف ګروپ یا پیراګراف سیکشن. مطلب په دې کې چې څومره بټن دي ټولې پیراګراف پورې مربوط دي. پیراګراف ټول پېژنئ. فنډ به وخت وپېژنئ. لیکلو چې کوم سټایل دا سره کم ښکاري دې پورې مربوط دي. ډبل لیدل غواړئ، سایز یې غټی کمی، دا دې ځای کېږي. کلیپ بورډ کې چې کوم دا کټ کاپي پیسټ، کټ څه کار کوي، له یو ځای نه لیکل بل ځای ته وړل، کاپي د هغه نه نقل اخیستل. ښه بیا راځو په دې کې رولر خطکش هم شته پکې. دغه عمره ABC خو به انګلیسي به ټولو زده وي. رولر خطکش دی. صحیح ده. او کوم ځای کې چې موږ لیکل کوو دا پیج ده یا ورکینګ ایریا ده، د کار ساحه ده. که انټر بټن وي دې سره نوي لاین ته ځي، ښکته که لاړ شو دلته ګوره سکرال بار پیدا کېږي چې دې سره ته دغه لیکل ښکته او پورته وړلی شي. دې ته وایي سکرال بار. خو دا عمودي سکرال بار ده. عمودي سکرال بار ته څه وایي ورټیکل سکرال بار. همدا رقم دلته زوم کنټرول ده، سټیټس بار ده او زوم کنټرول د دې سره لکه په عکسونو کې که موبایل کې راوړی زومینګ زیات کا، را نږدې که ځان ته. دغه رقم په دې جمع باندې کلیک که ګوره زومینګ زیاتېږي. یا یې بېرته زوم آوټ کا، زومینګ کم سي. یا دې باندې کلیک کا د CVS یو بل طرف ته زومینګ یې زیاتولی او کمولی شي. یا د دې نه هم اسانه طریقه څنګه ده کنټرول بټن به په کیبورډ کې ونیسئ. چپ طرف ته لاندې اخري کونج کې اخري بټن چې ده
کنټرول ده CTRL دا پرې کلیوي دا به ونیسي او د ماوس منځنی بټن د پایې په شکل ماوس ویل دا به تاو کړي دا به ونیسي یو طرف ته چې تاو کې زیاتېږي زومینګ بل طرف ته چې تاو کې زومینګ یې کمیږي طریقه خو زده کړه ښه اوس مې دا لیکل وکړه غواړم چې دا لیکل زه سیو کړمه ثبت یې کړم کمپیوټر کې څنګه سیو کېږي د ورډ پیډ بټن باندې به کلیک کړي او سیو بټن دغه ده کوم ځای کې سیو کوي ورته چې ډیسکټاپ باندې سیو کوم بیا به نوم ورته ولیکې فرق ته دې ته لیکمه انټرو ټو ورډ پیډ څه نوم ورته لیکم او سیو بټن باندې به کلیک کړي دا زه اوس بندومه دغه د انټرو ټو ورډ پیډ په نوم باندې دغه دلته سیوس رایټ کلیک اوپن ویت ورډ پیډ ګورم هغه لیکل دي پکې راځم اوس یو نوی فایل راخلاصوم یو نوې صفحه یو نوی فایل دی نیو هلته مو په نوټ پیډ کې هلته به د نوټ پیډ یو نوی فایل راخلاصو دلته به د ورډ پیډ یو نوی فایل راخلاصي دا د کمپیوټر په هر پروګرام کې وي دا بټن نیو چې کوم پروګرام راخلاص کې نیو باندې کلیک کې د هغه پروګرام یو نوی فایل راخلاصي دلته اوس موږ ورډ پیډ راخلاص د دې باندې کلیک کې د ورډ پیډ یو نوی فایل به راخلاصي ګوره خالي یو فایل راخلاص همدا رقم په دې کې اوپن ده اوپن څه معنی خلاصول هغه مخکې موږ فایل سیو کړو انټرو ټو ورډ پیډ په نوم هغه راخلاصوم نو اوپن باندې به کلیک کې چیرته هم سیو کړی و ډیسکټاپ او د سکرال بار به ښکته داسې راوړې دغه هغه فایل د انټرو ټو ورډ پیډ نوم یې وګورئ انتخاب کا کلیک به پوه کې او اوپن به کې ګورو هغه لیکل راخلاص بل په دې کې موږ وایو سیویز مخکې مو ویلي وو څه وظیفه یې وه یو فایل په ډېرو نومونو او په ډېرو ځایونو ثبتول دلته لږ اضافه ورسره ده هماغه هم ده په ډېرو نومونو په ډېرو ځایونو او په ډېرو قسمونو څه معنی موږ تاسو نوټ پیډ ویلې که نه د نور پروګرام نوم لا نه دي ویلي دغه فایل ما سیو کړی ده دلته په ډیسکټاپ باندې ورډ پیډ پروګرام کې که زه غواړم چې نوټ پیډ دې راخلاص کړي دغه فایل نو څنګه به راخلاصوم رایټ کلیک اوپن ویت او دې کې وګورئ نوټ پیډ باندې کلیک کا ګوره سلامي ورسره راغلی ما خو داسې لیکل نه و پکې کړي که نه په هغه فایل کې ګوره دا څه ګډوډ شان کې راغله که غواړم چې نوټ پیډ هم صحیح راخلاص کړي نو سیویز نه به زه استفاده کوم اوس نوټ پیډ لپاره به یې سیو کوم نوټ پیډ به ورته انتخابوم د ګوره دا زه اوس بندومه او بېرته دا زه په ورډ پیډ کې راخلاصوم اوپن ویت او ورډ پیډ غواړم چې نوټ پیډ هم صحیح راخلاص کړي هغه کې هم زه سم وګورم نو فایل هغه ته به راسي دی ورډ پیډ بټن ته سیویز ته او دې ته وګوره دا او ډي ټي پروګرام تاسو نه دی ویلی دلته سته هم نه ایګزیمل هم نشته ریس ټیکس چې ده دا د ورډ پیډ چې کوم خپل فایل دی هغه فارمیټ ده خو نوټ پیډ آیکن ته هم پام ده دلته پلین ټیکس ډاکومنټ دا به تاسو انتخاب کړئ چیرته یې سیو کړئ ورته ډیسکټاپ باندې سیو کا او سیو بټن باندې کلیک کا یس به کې دا بند که اوس راسه اوس یې ګوره دغه ده دې باندې ډبل کلیک کا اوس صحیح راخلاصه که نه نو که غواړئ چې د بل پروګرام لپاره یې سیو کړئ چې هغه هم په سمه توګه راخلاصولی شي سیویز نه بیا استفاده کوئ نو سیویز اوس وظیفه بدله شوه په ډېرو نومونو په ډېرو ځایونو او په ډېرو قسمونو ثبتول نور قسمونو به یې مخته پروګرامونو کې انشاءالله بیا وایو زما اوپن ویت ته بیا مې هغه فایل راخلاص کړ له دې نه وروسته د پرنټ کې مې انشاءالله بیا کار کوو په سیټ اپ هم پر موږ ویلي دې کې مې انشاءالله بیا کار کوو سینډ ان ایمیل سینډ لیږلو ته وایي دغه لیکل په ایمیل کې انټرنیټ که لرې نو لیږلی سي که انټرنیټ لرې بیا هم نسي لیږلی ولې چې کله ته له دې ځایه یو شی لیږي یو فایل لیکل لیږي یو پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ چې آوټلوک ورته وایي باید چې هغه دې زده وي هغه کې دې سیټینګ کړی وي بیا یې لیږلی سي ګوره زه په کلیک کوم څه وایي مایکروسافټ آوټلوک نو مایکروسافټ آوټلوک پروفایلز هیو بین کریټډ دا آوټلوک پروګرام د نه غواړي خو ایمیل موږ تاسې به نوم اورېدلی gmail.com او yahoo.com موږ ایمیل اصل کې چې استعمالوو یې دغه پیسې غواړي آوټلوک پروګرام کې نغدې غواړي ډالر چې کله ته یې کاروې استعمالوې هغه وړیا دي نو موږ بیا د هغو نه استفاده کوو هغوی یې پاڼه صحیح ده انټرنیټ به مخکې وایو نو بیا به تاسې په پوه شئ او په اخره کې دا اباوټ ورډ پیډ بارې کې معلومات دي دې باندې که کلیک کړې
وایي چې کومه وینډوز کې انسټال ده، وینډوز 7 کومې کمپنۍ جوړ کړی، مایکروسافټ او څه ورژن یې څه نور معلومات دي او چا انسټال کړی ده. الفلا دا یوزر نیم ده. او په اخره کې یو بټن ده په دې کې چې هغه ته وایي اگزیټ. د اگزیټ سره څه کېږي، موږ له پروګرام نه وځو، پروګرام بندېږي دې سره.